وعلیکم السلام ورحمة الله. محترم ورور سوال ګروپ ته رالیږه نو نور ملګري به مې وریو. تسبیح باندې ذکر کول جایز دی په شرطونو. اول شرط دا دی چې په لاس یا په ګوتو به ذکر سړی بهتر ګڼي او په دې بهتر دی. لکه حدیث کې راغلی دی هن مسئولات مستنطقات، وایي تاسو په ګوتو ذکر کوئ ځکه دې نه به قیامت کې الله تپوس کوي. نو په ګوتو باندې یا په لاس باندې ذکر کول به سړی بهتر او سنت ګڼي. تسبیح به سړی سنت نه ګڼي، لازمي به نه ګڼي او ښکاره کوي به ځای نه چا چې د ریاکارۍ دپاره تسبیح لاس کې نیولي او ګرځي لګي. نو بعضې خلک ذکر نه کوي، خوا چې د عمران خان غوندې هر ځای کې تسبیح لاس کې، نو دا یو پوزیشن دی نن سبا. نو په سړی او په تسبیح پوزیشن نه کوي چې مثلا ځان ډېر دینداره معرفي کوي، بلکې دا بعضې بوډاګان لګي خوله کې نوساري لاس کې تسبیح، بعضې پکې کنځلې کوي د جرګو کې ناستې، ولته کنځلي هم خو تسبو نه ټک وباسي. نو دا خو به هسې ټیم ضایع کول دي. ښه که سړی تسبیح سنت نه ګڼي، په لاس باندې ذکر غوره ګڼي، ریاکاري پې نه کوي، نو په تسبو باندې ذکر جایز دی. صرف د دې لپاره چې اساني لږ وشي، تسبو باندې سړی حساب کوي، ځان له پټې اړوي او څه خاص احترام ته قایل نه وي، صرف د شمار د عادت دپاره د مذکرو په شکل چې خبره سړي ته رایاده کړي، داسې سړي ته ذکر رایادېږي، نو بیا جایز دی. که څوک یې لازمي ګڼي یا یې سنت ګڼي، نو بیا به بدعت کې راځي. لکه عبدالله بن مسعود حدیث پکې دی چې هغه څه خلک کاڼي مسجد کې اچولي وو، کاڼي یا تسبیح، خو تسبیح هم د کاڼو نه جوړ نه، په هغې ذکر کوو، ذکر اجتماعي کوو، په جهر یې کوو، کاڼي اړول. او ته خلکو لقد جئتم ببدعة ظلما، یا خلکو تاسو خو په تور بدعت راتلل وکړه، دا څه کوئ؟ نو چې لازمي سړی ګڼي بیا به بدعتي، او که لازمي نه ګڼي سړی به ځان ته ذکر رایادوي او ښه پټې ځان سره ذکر پې کوي، نو بیا جایز دی. او د جواز لپاره ډېر ښې دلایل دي. ابو درده رضی الله عنه به څه اړوکي جمع کلي په هغې به ذکر کوو. ابو هریره رضی الله عنه ځان له څه د کجورو اړوکي یا کاڼي پیدا کلي په هغې به ذکر کوو. عایشې رضی الله عنها یو تار لغوټې ورکړې په هغې به ذکر کوو. دا مختلف آثار پکې دي، بعضو باندې کلام هم شته دی، خو د دې مسلې جواز ته معلومیږي، یعنې جایز دي. والله اعلم.